ښځه څنګه د یو ګوته واسلین سره خلاصه او انزال کړو. د 15 منټو لپاره واسلین استعمال کړئ او ښځه انزال کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جام یم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې میرمن په 15 منټو کې انزال خلاصه کړئ او یا هم وخت نه مخکې خلاصه کړئ، شهوت یې خلاص کړئ، نو کولی شئ تاسو د واسلین څخه ګټه واخلئ. زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب مه اخلئ. زموږ ویډیو تاسو لپاره هغه ویډیو ده چې زموږ څخه پوښتنه کیږي او موږ دغه مشکلات حل کوو. د ویډیو اصلي مطلب ته به راشو. کوم خلک چې غواړي چې میرمن زر انزال کړي نو کولی شي له دغه واسلین څخه په دې طریقه ګټه واخلي. هر کله چې تاسو کوروالی کوئ نو تاسو د یوې ګوتې په اندازه واسلین واخلئ او د میرمنې په شرمګاه یې ووهئ. تر 15 منټه پورې پرېږدئ. صرف یو تنه واسلین چې د واسلین سره نور هیڅ هم نه وي ګډ، دا به واخلئ او د میرمنې په شرمګاه به ووهئ. تر 15 یا هم چې ډېر وخت ونیسي نو تر 10 دقیقو پورې تاسو کولی شئ د میرمنې په شرمګاه ووهئ او مساج کړئ. هغه چې کله تاسو مساج کړئ نو د هغه نه مخکې باید تاسو ته یوه خبره وکړم چې تاسو باید له میرمنې سره په دغه دوران کې چې تاسو د میرمنې شرمګاه ته مساج د واسلین سره ورکوئ نو باید له دې ترڅنګ تاسو خپلې میرمنې سره د عشق او محبت خبرې هم وکړئ. که څه هم دغه نیمایي خبرې د ښځې شهوت راپاروي، خو نیمایي هغه کار چې تاسو لاندې په شرمګاه کوئ نو هغه هم راپاروي او میرمن کې بیا اور بلوي او بیا زر ذکر ته زړه کېږي او شهوت یې خلاصېږي. نو دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې اوس میرمن ډېر زر انزال کړئ. صرف د یو واسلین سره هر ټیم چې تاسو کولی کله کوروالی کوئ یا هم تاسو د جما وخت را نږدې نو تاسو کولی شئ له لږ واسلین څخه ګټه واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. هغه ملګري چې پوښتنه یې کړې وه چې څنګه کولی شم د میرمنې سره یو ځای ځان انزال کړم او میرمنه خلاصه کړم نو کولی شئ دغه ویډیو وګورئ او سمه یې تعقیب کړئ. خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه بیا هم غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. مننه.